أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. صفوان ابن امیه، عکرمه ابن ابي جهل او داسې یو څو نور، بل څوک نه سوه پاته، نور ټول ووته. اوس نو مسلمانان مکې مکرمې ته داخل سوه، تکبیرونه وایي، لا اله الا الله وایي، د اسلام تلبیه وایي. مسلمانان په ډېر شوق کې دي، ځکه پس له ډېرو کلو څخه د اول وار دپاره مکې مکرمې ته داخلیږي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له 7 کلو څخه د اول وار دپاره خپل اصلي وطن مکې مکرمې ته راځي. خپل اصلي وطن او خپلې قبلې مکې مکرمې ته داخلیږي. نو ټول تر اندازه زیات خوشحاله وه. طواف، تلبیه، سعیه او عمره ټول په شوق او خوشحالي سره ادا کوي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه آوازه خبر سو چې ویل په مسلمانانو کې ژړه تبه سته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قصد او اراده وکړه چې دا ثابته او معلومه کړي چې په مسلمانانو کې هیڅ مریضي نسته. کم وخت چې مسلمانانو په طواف شروع کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله جل جلاله دې پر هغه چا ورحمیږي چې نن ورځ و کفارو ته د خپل ځان صحت او قوت ورښکاره کړي، چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: رحم الله امرأ اراهم اليوم من نفسه قوة. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل د احرام پټو په داسې ډول تر راسته اوږه لاندې په بغل کې کوي چې راسته اوږه یې ښکاره سوه، چې و دغه ته په عربي کې اضطباع وایي. او بیا یې په طواف شروع وکړه چې چابک چابک تګ یې کاوه، چې و دغه چابک تګ ته په عربي کې رمل وایي. رمل او هروله هغه چابک تګ دی چې لنډ لنډ ګامونه اخلي او داسې تیز تیز ځي چې وزغستا ته نږدې وي، خو ګامونه یې کوچني وي او اوږې هم ورسره ښوروي، چې دغه تګ مریض، ناجوړه او ضعیفه سړی نسي کولی. قوي او صحتمند نفر دغسې تګ کولی سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طواف 3 شوته دغه تیز تګ کاوه، او صحابه کرامو هم دغه قسم تګ ورسره کاوه. قریشو د هغه غرو څخه ورته کتل او ویل یې په والله که یا ته به ورسره وي یا بل مرض، مریض دغسې تګ نسي کولی. نو دغه د اوږې لڅېده او دغه قسم تیز تګ زموږ دپاره سنت سو. هر هغه څوک چې د حج دپاره طواف کوي یا د عمرې دپاره، د طواف قدوم یا هغه طواف چې تر هغه وروسته د صفا او مروه په مابین کې تګ وي، په اولو 3 شوتو کې باید استباع، رمل او هروله وکړي، چې راسته اوږه به لڅه او تیز تیز به ځي. خو دا کار فقط د نورو دپاره سنت دی، پر ښځو نه تیز تګ سته نه د اوږو لڅېده. او بې له طواف قدوم څخه په نورو طوافو کې هم دا کار نسته. دا یوه فقهي مسئله وه. د طواف په مابین کې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه چې شاعر و او توره په لاس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته تلی، دغه بیتونه یې په لوړ آواز ویل: خلوا بني الكفار عن سبيله
خلوا فكل الخير في رسوله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله يا ربي إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله بأن خير القتل في سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل خليلا عن خليله. دا داسې بیتونه دي چې په هغو کې پر کفارو تجاوز و. موږ ووژلاست، موږ ووهلاست، موږ سرونه در پرې کوو. دلته عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی، ویل یا ابن رواحه ته څه وایه؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور او د الله جل جلاله په حرم کې شعر وایه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا عمر دی پرېږده، دغه د ده اشعار پر کفارو تر غشو ډېر تاثیر کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ولې قهر ورغلی؟ د هغه دوه سببه وه. یو دا چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په طواف کې شعر وایه. حال دا چې طواف عبادت دی لکه لمونځ، سړی باید شعر پکښې ونه وایي. بل دا چې اوس د مسلمانانو سره اسلحه نسته، په خالي لاس دي او دغه اشعار کفار و جنگ ته رابولي. نو عمر رضی الله تعالی عنه وویل لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وحزم الاحزاب وحده. او دغه تحلیل یې په زوره وایه. نو دا هم زموږ دپاره سنت سوه. هر هغه څوک چې عمره کوي خاصتا په صفا او مروه کې دغه تحلیل د هغه دپاره سنت دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمرې د ادا کولو څخه فارغه سو نو یې هدیه حلاله کړه. د هدیه حلالول په عمره کې سنت کار دی، واجب او لازمي نه ده چې خامخا یې باید څوک حلاله کړي، مګر ثواب یې ډېر زیات دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرامو هدیې حلالې کړې. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریشو ته حال ولېږي چې د کعبې شریفې کیلۍ راوړي او اجازه راکړي چې کعبې شریفې ته دننه ورسم. خو قریشو جواب راولېږي چې یا زموږ او ستاسې په عقد او اتفاق کې دا نه دي لیکل سوي چې ته به کعبې شریفې ته دننه داخلېږې. ورونو دا نوی او مشکل کار نه و. د عربو و مشرانو ته بیا همیشه کعبه شریف ورخلاصول، مګر قریشو بیا هم دلته د ضد او عناد څخه کار واخیستی او دروازه یې نه کړه ورخلاصه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه د دوی عناد ولیدی نو یې بلال رضی الله تعالی عنه ته وویل یا بلال لوړ د کعبې شریفې بام ته وخیژه او آذان وکړه. بلال رضی الله تعالی عنه هم د کعبې شریفې بام ته وختی او آذان کوي. قریش ورته ګوري، د اسلام آذان اوري، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. بلال رضی الله تعالی عنه سربیره پر کعبه شریفه په خپل رنګین او خواږه اواز سره د اشهد ان محمدا رسول الله شاهدي ادا کوي او قریش ورته ګوري. عکرمه ابن ابي جهل چې تر دغه وخته پر هغه خپل شرک وویل الله د ابوالحکم سره ډېر ښه وکړه، چې مقصد یې خپل پلار ابو جهل و چې دغه مریی یې نه ولیدی چې لوړ پر کعبه شریفه آذان کوي. یعنې دا د الله جل جلاله د هغه سره نیکي وه چې تر دغه د مخه ووژل سو، دغه ورځ او دغه حال یې نه ولیده. دا د کفارو غرور و. مګر د بلال رضی الله تعالی عنه آذان د مکې مکرمې و مشرکانو ته ډېر زیات آزار او تکلیف ورکوي.
دا چې بلال رضی الله تعالی عنه د اسلام اذان لوړ پر کعبه شریفه کوي، دا کار و قریشو ته د کعبې شریفې تر ننوتلو سخت تمام سو. اوس نو د مسلمانانو 3 ورځې پوره سوې او اتفاق هم داسې و چې مسلمانان به 3 ورځې په مکه مکرمه کې تېروي او بیا به ځي. په دغه 3 ورځو کې مسلمانانو طوافونه کول، لمنځونه یې کول، د الله جل جلاله عبادت یې کاوه. مګر کم وخت چې 3 ورځې پوره سوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه غوښته چې یو څه نور هم په مکه مکرمه کې پاته سي. خو د قریشو د طرفه عکرمه د ابوجهل زوی او هویطب ابن عبدالعزا د څو نورو نفرو سره ورته راغله چې ورته ووایي چې وخت مو پوره سو، نور نو ولاړ سئ. کم وخت چې دغه نفر ورته راغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا عکرمه نه غواړې چې زما سره ډوډۍ وخورې، یعنې زما میلمانه سئ؟ ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد و چې نور هم په مکه مکرمه کې پاته سي. خو عکرمه ورته وویل زه ستا ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زموږ د مځکې څخه ووځه. د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه د طاقته ووته، ویل دا ستاسې مځکه نه ده بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښار دی. او عکرمه ته په بد ویلو شروع وکړه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه منع کړي، ویل یا سعد زموږ په اتاق یا زموږ په خیمه کې باید چاته بد ونه ویل سي، که څه هم زموږ دشمن وي. دا عیب دی چې هغه زموږ پر کمبله ناست وي او موږ بد ورته وایو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ځانونه د بارېدو دپاره تیار کړي. دلته بیا هغه د قریشو بېباکه خلقو، لوچګانو او اوباشانو چې د هغو په مسلک کې عهد او اتفاق، وعده او امانت هیڅ اهمیت نه لري، غوښته چې د موقع څخه استفاده وکړي او مسلمانانو ته آزار او تکلیف ورکړي. ویل اوس خو نو عمره خلاصه سوه او زموږ اتفاق داسې و چې مسلمانان به عمره کوي، اوس یې عمره وکړه نو عهد خلاص او پوره سو. نو یې ځانونه تیارول چې پر مسلمانانو حمله وکړي. مګر ورونو تاسې ته معلومه ده چې اتفاق یوازې د عمرې دپاره نه و، بلکې اتفاق داسې و چې 10 کاله به یو پر بل تجاوز نه وي. مګر دغه اوباشانو غوښته چې مسلمانان په قهر کې او جنگ شروع سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه د دوی حرکتونه ولیده نو یې نفر ور ولېږل او ویل که تاسې جنگ غواړئ موږ به هغه خپله اسلحه چې تر مکې مکرمې د باندې پرته ده راوړو او بیا به جنگ در سره وکړو. د دغه کفارو دا خیال و چې د مسلمانانو سره اسلحه نسته. دوی نه و خبر چې مسلمانانو هلته د باندې اسلحه ایښې ده. خو کم وخت چې پوه سوه چې د مسلمانانو سره اسلحه سته وبېرېده او شاوخوا سره وپاشل سو. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مکې مکرمې څخه ووته او تر مکې مکرمې د باندې یې خیمې ودرولې. دلته یوه کوچنۍ حادثه پیښه سوه، هغه دا چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نفر ولیدی چې څوک وایي دغه نفر ولید ابن مغیره و. مګر صحیح خبره دا ده چې دغه نفر ابان ابن ولید ابن مغیره و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابان خالد چیرې دی؟ چې مقصد یې خالد ابن ولید و. نو ویل خالد چیرې دی؟ خالد خو داسې عقل لري چې وسمې لارې ته یې رابولي، دی عاقل او هوښیار سړی دی. نو څنګه دا د ده عقل تر اوسه دی و اسلام ته نه دی رابللی؟ آیا د اسلام شوالی پټ دی؟ چاته نور معلومیږي؟ خالد چې ذکي او هوښیار سړی دی و ده ته تر اوسه ولې د اسلام شوالی نه دی ور معلوم سوی؟ که چیرې د ده شوکت
او تیزي زموږ سره سي موږ به د ده اکرام او عزت وکړو، تر نورو بې د مخه او مقدم کړو. دا خبرې تر مکې مکرمې د باندې پیښې سوې. ابان چې په دې خبرو خوشحاله و نو خالد ابن ولید ته یو لیک ولیکئ او مکې مکرمې ته ورولېږئ چې په هغه لیک یې لیکلي وه: یا خالد، ته داسې عقل لرې چې هغه تا ته سمه لار درښوولی سي او د اسلام ښهوالی د هیڅ عاقل او هوښیار څخه پټ نه دی پاته، نو راسه او مسلمان سه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خیر یاد کړې او ویې فرمایل که خالد موږ ته راغلی موږ به عزت وکړو او تر نورو بې د مخه کړو. د ابان دغه لیک و خالد ته ورسېدی او ویې وایه نو اسلام ته یې شوق پیدا سو او مسلمان نسو. بیا هم د اسلام په باره کې فکر کوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته ورسېدی. په دغه وختو کې بیا عمرو بن العاص د حبشې څخه و مکې مکرمې ته راغلی او خپل ځان و هجرت ته تیاروي. غواړي چې مدینې منورې ته هجرت وکړي. د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه خو مو د مخه درته بیان کړه چې دی په حبشه کې د نجاشي پر لاس مسلمان سو او مکې مکرمې ته مسلمان راغلی. نو اوس غواړي چې هجرت وکړي. خالد ابن ولید ولیدی، ویل چیرې ځې؟ عمرو بن العاص ویل مدینې منورې ته ځم. خالد ویل آیا د دین واوښتې؟ عمرو وویل یا، بلکې مسلمان سوم. او خالد ته وویل چې نجاشي مسلمان سوی دی. خالد په تعجب کې سو. نو یې د اسلام د احکامو نوره پوښتنه هم وکړه، څو نور یې هم اسلام و زړه ته لار پیدا کړه او اسلام یې په زړه کې ثابت او قائم سو. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هم مسلمان سو. هلته یو بل دریم نفر هم د دوی سره اسلام ته داخل سو چې هغه هم د قریشو د سردارانو څخه و. دغه نفر عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه چې دغه عثمان ابن طلحه هم په قریشو کې د خالد ابن ولید او عمرو ابن العاص په درجه کې و. نو دغه درو نفرو چې د قریشو د سردارانو څخه و د هجرت نیت او اراده وکړه چې د هجرت د 8 کال په شروع کې دغه درو نفرو مدینې منورې ته هجرت وکړي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درې نفره ولیده چې مدینې منورې ته مهاجر راغله، تکبیر یې ووایه او ویې فرمایل مکې د خپلې اینې ټوټې درته راوغورځولې. د مکې مکرمې هغه ښه ځوانان درته راغله: خالد ابن ولید، عمرو ابن العاص، عثمان ابن طلحه. دغه کسان چې د مسلمانانو ملګري سي تر دې لو کامیابي نسته. او د هجرت د 8 کال د جمادی الاول په میاشت کې د خزاعه د قبیلې یوه ډله و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله چې د خزاعه د قبیلې اسلام یې اعلان کړي. خزاعه هغه قبیله ده چې د حدیبیې په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طرف کې شامله سوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متحالفین او متعاهدین سوه او اوس یې اسلام هم قبول کړي. یعنی اکثریت یې په اسلام کې داخل سوه چې اوس نو یوه بله قبیله د مسلمانانو سره یو ځای او په اسلام مشرفه سوه چې دې کار نور هم د اسلام دبدبه او شوکت ورزیات کړ. ورونو، اوس چې په جزیرة العرب کې تر ډیرې اندازې د مسلمانانو تسلط او سیطره زیاته سوه او د اسلام شان او شوکت لوړ سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دې ته فارغه سو چې خپل دعوت تر جزیرة العرب د باندې وباسي. ځکه دغه دین یوازې د عربو یا د جزیرة العرب دپاره نه دی بلکې د ټول عالم دپاره دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شاوخوا و پاچاهانو او آمرانو ته د لیک او رسالو د لیږلو اراده وکړه. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالو د لیږلو او لیکلو اراده وکړه، ځینو اصحاب کرامو ورته وویل چې پاچاهان هغه لیک او رساله نه قبلوي چې هغه مهر سوې
او بنده نه وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ځان دپاره د سپینو زرو څخه مهر یا انګشترۍ جوړه کړه چې پر هغه لیکل سوي وه محمد رسول الله، چې دغه لیکنه په درو لیکو کې وه. تر ټولو کښته لیکه محمد، او د مابین لیکه رسول، او لوړه لیکه الله وه. البته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه رسالو د لیږلو دپاره داسې قاصدان اختیار کړه چې هغه د دوی د ورتګ د ملکو په باره کې معلومات او پخوانی معرفت درلودی او د هغو ژبه یې زده وه. اوس نو د دغه رسالو د لیږلو په وخت او تاریخ کې لږ اختلاف شته. څوک وایي د دغه لیکونو شروع د حدیبیې تر صلح وروسته د هجرت د 6 کال په آخره کې وه. څوک وایي د هجرت د 9 کال په شروع کې ولیږل سوې، چې د دغه دوو قولو په مابین کې فقط 1 میاشت یا تر هغه هم لږ فرق راځي. او څوک وایي چې د دغه لیکونو لیږنه تر عمرة القضا وروسته یعنې د هجرت د 9 کال په آخر کې وه. خو په حقیقت کې دغه لیکونه په 1 ورځ یا 1 میاشت کې نه وه، بلکې په مختلفو تاریخو لیږل کېده، چې ځینې یې د هجرت په 9 کال کې وه او ځینې یې د هجرت په 8 کال کې وه، چې په دې حساب ټوله قولونه صحیح دي. په هر صورت زه به د دغه رسالو یا لیکونو مضمون او واقعات درته بیان کړم. البته د رسالو د لیږلو ترتیب د تاریخ په حساب نه دی مراعات سوی. د روم پاچا یا قیصر ته لیک. ورونو، د روم پاچا چې نوم یې هرقل و او لقب یې قیصر و، پایتخت یې قسطنطینیه و چې اوس استنبول ورته ویل کیږي. ټوله اروپا، ترکیه، مصر، شام او نورې ډېرې منطقې د ده تر حکم لاندې او د ده تابع وې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه قیصر ته رساله ورولېږل چې و اسلام ته یې رابلی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه رساله د دحیة الکلبي رضی الله تعالی عنه په لاس د روم پاچا قیصر ته ورولېږل. په دغه وخت کې چې دحیه ابن خلیفه الکلبي و قیصر ته ورهیدی، هلته په شام کې یو څه واقعې پیښې سوې چې هغه داسې وې. په دغه وختو کې قیصر د روم پاچا په خپله په شام کې موجود و، او شام ته د ده د راتګ سبب دا و چې په تیر کال کې د روم او فارس په مابین کې ډېر لوی جنګ پیښ سوی و، او په دې جنګ کې روم پر فارس غالبه سو. فارس ته ماته او شکست ورکړي، چې دغه واقعه یعنی پر فارس د روم کامیابي الله جل جلاله د هغه تر پیښېدو 2 کاله د مخه په قرآن مجید کې ذکر کړې او بیان کړې وه. الله عز وجل د سورة الروم په شروع کې فرمایي: الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعني وعربو ته په نږدې مځکه کې روم مغلوبه سو، او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت وروسته په 2 کلو کې بیرته پر فارسیانو غالبه سي. خو زه به اول هغه قصه درته بیان کم چې دغه آیاتونه د هغه په باره کې نازل سوي دي، نو بیا د آیاتو په ترجمه ډېر په اسانه پوهېدلی سو. په دغه آیاتو کې قرآن عظیم الشان یوه عجیبه پیشګویي کړې ده چې د قرآن مجید پر صداقت او حقانیت لوی دلیل دی. قصه داسې وه: د هغې زمانې د مځکې د مخ 2 لوی پاچاهۍ چې فارس او روم وې، د ډېرو کلو څخه په خپل مابین کې په شدیدو جنګو سره اخته او مشغوله وې. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.